که چیرې یو انسان د معدې تیزابیت وي هغه وایي چې زه کوم داسې خوراک دی چې د هغې نه ځان وساتم چې زما د معدې تیزابیت بهتروالي طرف ته راشي، یا کوم داسې خوراک دی چې هغه خوراک زه نه کوم چې زما د معدې کوم تیزابیت دی هغه بهتروالي طرف ته راشي. کله هم چې د انسان په معده کې تیزابیت زیات وي نو د معدې نه بره طرف ته کوم ته چې کارډیو ریجن ویل شي په هغې یو سپینچر لګېدلی یو وال لګېدلی وي چې هغه کمزور شي او د هغه د کمزوري په وجه بار بار د انسان کم چې د خوراک وله نلۍ ده هغې ته بار بار د معدې نه تروشي اوبه راځي چې انسان ته ډېر زیات تکلیف وي، معدې سوځي او بار بار کم چې خولې ته پیپ راغلی د خوراک وله په هغې کې بار بار دا اوبه راځي. نو کم داسې خوراکونه دي چې انسان دا کم کړي یا دا پرېږدي نو د معدې تیزابیت ټیکېدو طرف ته روان شي. که چیرې تاسو لیمبو استعمالوئ یا تاسو پیاز استعمالوئ نو دا استعمالات کم کړئ ځکه چې دا د معدې تیزابیت زیاتوي. یا که چیرې تاسو سرکه استعمالوئ نو د سرکې استعمالات هم کم کړئ ځکه چې دا هم د معدې تیزابیت زیاتوي. یا که چیرې تاسو داسې غوړ خوراک استعمالوئ چې هغه غوړ خوراک بار بار په غوړو کې پخېږي نو استعمالات هم کم کړئ ځکه چې دا هم د معدې تیزابیت جوړوي. یا که چیرې تاسو بازاري سپایسي خوراک کوئ چې په هغه کې مساله مرچکي همدغه شان سپایسي خوراک چې څومره دی هغه ډېر زیات وي نو د هغې د وجې هم ستاسو د معدې تیزابیت چې کوم دی هغه زیاتېږي. چیرې تاسو بار بار ډېرې زیاتې چای څښئ نو هغه هم د معدې تیزابیت زیاتوي او د دې سره ستاسو د معدې تیزابیت زیاتېږي. چیرې تاسو چاکلیټ استعمالوئ نو چاکلیټ هم د معدې تیزابیت زیاتوي. هرګز چې تاسو بازاري ګبین استعمال نه کړئ ځکه چې دا هم د معدې تیزابیت زیاتوي. شان هیلتي ټیپس دپاره زموږ سره اوسئ او که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره خامخا شیر کړئ. شکریه.